السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم ورور لیکل کړي دي پکې لیکي چې یاره د حروف تهجی چې الف با تا ث جیم دي دا په هر یو سیز باندې لیکل شوی وي، نو کدا د خپل لاندې راشي نو څه ګناه خو نه ده. جناب علی د حروف تهجی نه دي الف با تا ث جیم، د دې ادب او د دې تعظیم دا واجب دی او ضروری دی، ځکه دا باقاعده طور سره د آسمان د طرفه د الله تبارک و تعالی د طرفه نازل شوی. په دې کې باقاعده طور سره حدیث دی د طبرانی، نبی رسول الله صلی الله صحابه ته فرمایل، صحابه او تی پوښتنه وکړه یا رسول الله آدم علیه السلام پیغمبرو؟ نبی رسول الله صلی الله ورته فرمایل بالکل پیغمبرو، نبی من الانبیاء. او الله تبارک و تعالی څه ورکړي؟ نبی صلی الله علیه وسلم صحائف ورکړي وای پاغي کې څو قال فيها الف با تا ث جیم، وای پاغي کې الف با تا ث جیم ول دا د نبی رسول الله صلی الله باقاعده سره فرمان دی د آدم علیه السلام په باره کې. دا وګوره دا قرنګي دا مسله باقاعده تور سره فتاوا شامی حل کړي، دا اول جلد 552 نمبر صفحه د مکتبه رشیدیه د فصل فی الاستنجاء. دی وی نقلوا عندنا ان للحروف حرمه ولو مقطعه، دا اگر چې الف با تا ث جیم دي د دې دا محترم دي. دا قرنګي دا مسله باقاعده تور سره فتاوا هندیه حل کړي، فتاوا هندیه جلد 4 او صفحه د 251 کتاب الکراهیت الباب الخامس فی آداب المسجد. دی وی اذا كتب اسم فرعون او كتب ابو جهل على غرض یا غرض، دا دغه نه دا نخه وای په نخه یو سړی ولي او باغی باندې د فرعون نوم ولي کې یا پکې د ابو جهل نوم ولي کې به په ډزو باندې ولي دی یکره ان يرموا الیه، دا مکروه دي، مکروه تحریمی دي، لان لتلك الحروف حرمه، ځکه دغه حروف د پاره باقاعده تور سره حرمت ته. نو خلاصه د خبرې دا ده چې دغه حروف تهجی چې الف با تا ث جیم دی د دې ادب او احترام دا واجب او ضروری او خامخا دی او دا بخپل لاندې کوي. نه د دې وجنه باقاعده تور سره فتاوا شامی کې مشته او هندیه کې مشته چې هغه لباس اچولم ناروا دي چې هغه باندې حروف تهجی لیکل شوی وي، ځکه هغه د سړی لاندې راځي نو هغه لباس هم نشي اچوي. نو خلاصه دا شو چې یاره د حروف تهجی او ادب او احترام دا واجب او ضروری دی. السلام علیکم ورحمت الله.